سلام علیکم دوستانو، حال د ښه یاستئ؟ جوړ یاستئ؟ په خیر یاستئ؟ مولانا بجلګر صاحب په کلي اواز کې دوستانو ایله دا ویډیو تر پایه سره وګورئ. ډیره خوندوره او عبرتناکه کیسه ده. د دوستۍ اهلیت تاسو کې نشته او د دوستۍ اهلیت ما کې نشته. ما کې دا اهلیت شته چې ته د نیمې شپې راشي او زما دروازه وټکې داسې او زه درته راوځم. څوک دی؟ جی ستا پلانې اشنا دی او ما سره هیبت چې په دې نیمه شپه دته څه تکلیف جوړ دی. دا هیبت به در سره وشي. دا به وایي چې په دا وخت څه کوي، ورشه ورته چې وده دی. زه به دا ویم دا اهلیت یو کس کې و. نیمه شپه وه او دوست راغی، دروازه یې وټکوله، خبر ورغی فلانې دوست راغلی. هغه کې سوچ وکړو چې د نیمه شپه کې زما دوست ته څه تکلیف پیښ شو، راته ښکاري پیسو ته ضرورت دی. نو بکس ته یې منډه کړې ده، د پیسو بټوه یې راغستې ده. بیا سوچ ورغلی دی چې راته ښکاري چېرته دشمن پې حمله کړې ده، نو منډه کړې ده، ټوپک یې راغستی دی. بیا سوچ ورغلی چې ښځه یې مړه شوې ده، هسې نه چې ښځې ته یې شوې چېرته واده په دې شپه کې نه غواړي. نو پاسېدلی دی، وینځه یې راپاسولې ده، خپله وینځه چې پاسه مخ لاس وینځه ځان تیار کړي. وینځه یې د لاس نه نیولې، ټوپک ورسره دی، بټوه یې په جیب کې اچولې ده، ورته راووت. دوست ورته وایي چې یار دومره لیټ شوې، زه ګنټې نه ولاړ یم. هغه ویل خفه نه شي، معافي غواړم. ستا خبر چې راغی چې پلانې یار دی راغلی دی، نو ما وی چې جوړ پیسو ته ضرورت پېښ شوی، نو بکس نه مې دا بټوه راغسته څه وخت په دې ولګېد. بیا مې خیال راغی چې چا دشمن پې حمله نه کړي، ټوپک مې راغستو څه وخت په دې ولګېدو. بیا مې سوچ راغی چې هسې نه چې ښځې ته یې شوي، دا وینځه مې راپاسوله، مخ لاس مې پې وینځل تیاروله مې، نو څه وخت په دې ولګېدو. عزیزه که پیسو ته د اجتې دا بټوه ده، که دشمن دې در باندې حمله کړي، دا ټوپک مې راغستی ده چې ورپسې روانېږو. که ښځې ته دیړه شوی چې په دې ټکي د دې وینځې سره د نکاح وتړم او در په لاس یې کړم چې بویې ځې دې درې څیزونو کې د هر یو چې تکلیف پېښ شوی، نو دا مې تیارولو، وخت رانه ولګېدو. هغه دوست ورته څه وایي؟ او ورته وایي والله که نه مې پیسو تاجت، نه را باندې دشمن حمله کړې، نه مې ښځې ته ضرورت پېښ، خو پروتم په کټ کې خوب نه راتلو، ته را یادېدې، ته مې ولیدې، زه تم سمله او زه به مس په آرام خوب وکړم. داسې به پیدا کوي چېرته؟ زه داسې یم، تاسو به داسې وکئ. نو په آرام کښېنئ، دوستي کم ځای ده، لارې لنډوئ. نن د 11 بجو نه یو راځي واده ته روانم، خدای دې ووایي خو ښه څه وکړو چې نظم بده ده، د هغه کور وران شو. خیال دې راغی؟ د 11 بجو نه تر 12 نیمو پورې 100 کسان مې ولیده چې کومو ودونو ته تلي، کورونه یې وله وران. دا نن ودونه تاسو ټول وله تلي یئ، او دا به محسوس کړي چې وخت هم ضایع کو، څه وکړي چې نظم بده ده، بیا خفه کېږي. دا زمونږ زمانه ده، دا تعلقات دي، دا مړي ژوندي دي. که مړي له درشي ویا پلانې مړو، یاره څه وکړو، کلیوالي ده چې نظم بده ده، دوا له تللی وم، جنازې له تللی، واده له تلي وو، ځان مې ورته وښودو، روټۍ مې ونه خوړه. خبره ده که نه چې دوستي مستی نشته. وحشیان په دې ځنګلو کې تاسو د زناورو دوستي چېرته لیدلې ده؟ پیمانې وایي پیشو او ګیدړ سره دوستان کېدی شي، میلو او زمری چېرته دوستان کېدی شي. خو لاس د بري کار دی چې د کم زناور په بل زناور وس رسي، نو غوښې یې خوري. داسې ده که نه ده؟ دا بني آدم نه دی، دا ټول زناور دي. دا چې سلک سر شړی را شړی په یو لوس، بلې وس نه بریږي، لاس یې پې نه رسي، کینې کور وله ورانوي. فی الحال وګورئ په کابل کې الله روس تباه کړو،
نجیب لرے شو، ملک بالکل ہموار و صفا پروت تے، اس مشران پخپلو کے پا تخت نہ جوڑی گی. نن یو سڑے اس راغلے ہو کابل تتلے ہو دے وزیر اعظم سره ویل په خدای قسم 4 گھنٹے میں تگی تیری کړي، اوبه نشتا، بجلی نشتا، په 100 روپۍ یو روټۍ نه ملاویږي، خلق لګیا دي د لوګي نه تړپیاویږي، لګیا اوبو پسې تړپیاویږي، لګیا دي د کلو کورونه داسې ډاګه پراته دي، دوی په خپلو کې فی الحال لانچرې او ټوپې او ټینکونه چلیږي، لګیا جګړه اوس په تخت، جګړه اوس په دی ده چې پښتون به باچا کېږي او که فارسیوان به باچا کېږي. والکه دا پښتون او فارسیوان ټول د آدم علیه السلام اولاد نه دی؟ که سړی د قوم او د ملک خیر غواړي، زه وایم په پاکستان کې دی سپی باچایي، خو چې دا پاکستان چرته د سړیتوب ساه والي او غریب پکې چرته د سړیتوب ساه والي، دې سره زمونږ څه کار؟ نو نن جګړه په اقتدار او په تخت، لکه پاکستان کې 2 جګړې نه ختمېږي، یو د خېټې او یو د اقتدار جګړه. 240 کاله وشو چې پاکستان کې دا جګړه ده چې ته خنې ته کوشه چې زه پې کېنم، چې بل راشي وایي ته خنې ته کوشه چې زه پې کېنم، چې بل راشي وایي ته خنې ته کوشه چې زه پې کېنم. ورشئ په بټخېله کې لغوندې پوښتنه وکړئ، ورشئ په مردان کې لغوندې پوښتنه وکړئ، بټخېلې والا ته ټوبیلونه بوتلي وو، برمې مرمې بوتلې را بوتلې وې چې رورا ټوله بټخېله به اوبه اوبه شي، نه پکې بټخېله شته او نه پکې اوبه شته. چا پکې مردان کې د بجلی ستنې اچولې وې چې رورا ملک به ټول بجلی شي، هغه ستنې ته ټولې واپس راوړې. دا قوم د خدای په غبرګو سترګو ړوند کې 40 کاله کې دوی د سړي زامن نه سړي زامن نه پرون دا بالا ماڼۍ او کوټلې او ارباب لنډی دا یې دوکه کړي چې وروڼو ما کامیاب شم تاسو ته رنګ سور ټیکر په شان سور وکم. اوس په لنډی باندې یو د ګډې زوی نه راځي چې دا د لنډی سرک خو لږ وګوري. هغه ورځ مې هغه ممبر خان ته وی، ممبر خان ته مال دا کوټله محسن خان بوټ ډېر ضروري و چې په دې ګوټ کې دې ولګولو، په سړک کې دومره کډې دي، بیمار خو پتلی نه شي، کلمې د خولې نه بار راوځي. په دغه ګوټ کې تاویږي او کوتې وګورئ، دغسې کوتې د دوی په سینو کې وشه، هغې لا سړی نشته. نه صدر ته چې کوم سړک دي 2 انچې پیپ پکې اچوي لګیا دي، په دې کې څه کوی لکه وایي چې د اوبو نکاسي به کېږي دلته په کپړه کې د اوبو وڅکم، د اوبو نکاسي په 1.5 انچې پیپ کې کېږي، په دې پلاستکستان کې په 2 ورځ به اوبه بندي او دریاب به په سړک رواني. نو دا کل هم ارام توبونه د پاکستان هغه خلکو م زده کړه، اوس به داسې ویر هلته هم جوړي لکه کوم ویر چې دلته جوړ د دې ملک خلک یې، سبا به بیا دغه پرتګیستري ګډېږئ. ما تاسو ته وی دا قوم خدای پیژندلی قوم دی او رانیولی قوم دی. پرون د بله ورځې د دې علاقې او 2 هلکان تېرېده وي سیارې په اوږو، نو ما ته هم داسې غلي غوندې وکتل، ما یې ورمېږم مات شه، ورمېږم مات شه. ما خو کتلي یې په هغه کرنډۍ او ټاټکي باندې، ورمېږم مات شه. هغه په دې ګرمۍ کې او په دې ژمي کې چې کومې پیسې په دې ګټلې بېګاله په دې ورکوئ تاسو، ورمېږم مات شه. نو دې قوم باندې آسماني افت پکار دی چې دا تباه شي. نن مسلمان ملک د سړي زوی کېږي نه، هغه لوبې در کې امریکا کوي لګیا دی، هغه لوبې. ستا د وزیر اعظم چې پرون په کابل کې د 50 کروڑ روپو او د ټنونو غنمو اعلان وکړو، دا ورته ویلي چاو دنه دا تپوس وکړي او ورکوي به څوک. دغسې اډې به هلته جوړېږي لکه دلته چې د بډهبېرې بیس جوړ کړی و. امریکا په تا کې اسلامیک بلاک جوړول نه غواړي. کم مسلمان چې لږه سره سترګه وښیي نو سترګه ترې وباسي.
نو دا ټولې لوبې درکې دا بدماش ملک کوي چې نن په ټولې دنیا لویه بدماشي د امریکې ده، هغه لوبې تاسو کې کوي او مونږ یې خورایونه یو. نو ماما چې څه وایي خدای دې چرېم خفه نه کړي، خورای به هغه مني خامخا. پوهېږو نه په ځان. تاسو دې ته په خبره پوهېږئ نه؟ دې ته خیال کړی چې کله خبره د اوجړي کیمپ وغیره ذکر شي، امریکا ترټ ورکړي چې ها ایټم بم، دوی نه جي مونږ ایټم بم چېرته جوړو. نه جي نه، توبه استغفار. مونږ څه کار 42 کال کې نن پاکستان ایټمي هتیار یا ایټمي بم وړي جوړ نه کو، ځکه چې ماما پې خفه کېږي. تا سره د ایټم بم وي نو ما سره دې ولې نه وي، زه دې ولې نه جوړو. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نه اسلام شته، نه مسلمانی شته، نه منځونه شته، نه روجې شته، نه حج شته، نه زکات شته. حجی دی، نه روجهدار روجهدار دی، نه منځګزار دی، نه زکاتی زکاتدار دی. هیڅ چا کې چې درد نه، چا کې چې درد و د اسلام. پیغمبر صحابه ته وی چې او صحابه هغه سړی درته وښیم چې ټول عمر خدای او سره او ما سره دشمنی کړي او په 5 منټو کې جنت ته لاړ شي. صحابه اریان شو چې یا رسول الله دا به څنګه سړی؟ جنگ شروع دی، یو کافر را منډه کړه د کافرانو د صف نه او د مسلمانانو په صف کې کلمه وویله، لا اله الا الله محمد رسول الله وویل او د مسلمانانو د طرفه پې ورغی. خو چې ورغی په 5 منټه کې په توره ولګېدو، سر یې قلم شو. پیغمبر یې په لاش ودرېدو او صحابه ته یې وی چې دا سړی دی چې په ټول عمر کې خدای او رسول ته بد ویلي دي، منځ او داسې نه دی کړی، خو چې راغی او د دې طرفه شو ایسې نه وکړي او جنت ته به ځي. تاسو به هر څه کړي ماما او دوزخ ته به ځئ که خدای ته منظوره وه. هر څه به هم کړي، منځونه به هم کړي، دا تندي به هم صاحبه داسې سولولي. یو سړی و دا تندی به په دې ځمکه پورې سولولو. مونږ هغه زمانه کې رامداس کې اوسېدي و چې تندی به په صف کېښو نو داسې داسې به ما ورته ویل چې یہ کی کر متھکیوں ملنے ما تو چې میں نے سنا ہے کہ اتنے محراب لگ جاوے تو دوزخ دی اگ آرام ہو جاندی چې په تندي کې محراب ولګي نو د دوزخ اور په آرامیږي. نو ویل زه که دا تندی مګم چې محراب مې ولګي مالداس چلو که چې سیخ ګرم کا داغ والا ورکا چې محراب ماما په محرابونو نه ده. کلیئر کٹ آرڈر دے، کلیئر کٹ صفا. ان اللہ لا ينظر الى صورک، اللہ ستا شکل ته نه ګوري. سنت دی اغستی دی او صاحب ګمنځ دیواله دا دا بازی ګری والا داسې داسې چلو چې بابا راښکاري. سنت دیواله او بابا را دې کړو صاحب. ها لا ينظر الى صورک، ستا شکل ته خدای نه ګوري. ولا ينظر الى اعمالکم، نستا عمل ته ګوري چې مسله دې په اوږه اچولې ده او صاحب جومات ته را روان یو، لوی مسواک دې په جیب کې ټومبلی دې ته هم نه ګوري. ګوري څه شي ته؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، الله ستا زړه ته ګوري چې ستا په زړه کې زما متعلق څه دي. زړه کې دي څه؟ ستا زړه کې زیمه او کزړه کې د شیطان شکل مکل ته نه ګوري، زړه ته. زمونږ زړه کې څه دي؟ زمونږ زړه د خدای کور دی او که زمونږ زړه د شیطان کور دی؟ دې وجې نه عزیزانو سوچ وکړئ. مونږ ایاک نستعین پرېښی دی، د الله نه امداد مونږ پرېښی دی. مونږ امداد د بنده نه غواړو. چې د بنده نه امداد غواړو نو رسوا او ذلیل شو، شرمنده او رسوا د زمانې شو. الله دې امان راکړي. نو مونږ کې چې و ایاک نعبدو و ایاک نستعین، نو د نستعین په معنا ځان پوه کا چې د الله نه سوا بل څوک دی چې مدد ته وغواړم. مونږ خو نن دنیا پسې لیوني یو، ضمیر خرڅو، ایمان خرڅو، دین خرڅو، اور څه خرڅو،
خو دنیا طلبو او چاچه هر سپریخی دی او د نستعین باندې عمل کړی دی نو داغه اخیری خبره واوري. یو خزا وا کونډه وا سلور لونه وي سار براوته او بګرځي دا ضمیر نه غوښته چې سوال چانه وکما ما خام به بیان د سلام پدریم ورځ چې د کور راوتا لونو ورتل چې موري کنن دي سره نوړ نو بس مونږ به هلاکی شو دلوګینا ما خام چې کور تتله هیڅ نو د شګو یو پندو کې شګي راټولې کې او پرمال کې وتړلې پندو کې په سر کې خو چې کلونو تنن تشه ورکار شم نو د لونې به مې د غم نمړیش چې لونو لره نو کته ول مورم جوړ سره وړ چې کور تنن وتا چې پندو کې پرانیستو پندو کې ټول د سرو زرو ډک لونو ورته مورې دا څنګه چل دی دا کیسه ورته تیرا لونو ورته مورې مونږ نن پړه کې تیرا وا چې مونږ ماسپخین کولو نو یا که نستعین ټکه راغی نو من خدای ته ویلی چې خدایا تا ویلی دي چې ما نه مدد غواړي نو نن مور تا نه مدد غوښتو ته تللی ده پندو کې دمره د سرو زرو ډک په خدای قسم پوی بم نه او رزق پتا پسې چا چې دړنه خدای منلې دریابونه ورته سیریش چا چې دړنه خدای منلې مارغان د پوسټ ماسترای کار کوي چا چې دړنه خدای منلې هغه اور چې نمرود پشپګ میاشته کې جوړ کړو هغه لرګي چې ابراهيم عليه السلام په کې چولو پشپګ میاشته کې هغه انګار تازه شوه دا به څومره اورو ماما تاسو چې چرته یو جومپړی باندې اور لګي د خپل منډي لیدلې دي انا اور لګي نو رستو نه ګور بل رامنډي کله له سر برګیټ ته سر برګیټ والا چراري شه جومپړی سوځي دي منډي لیدلې دي خپل یو غنټه اور لګېدلې ده فیر برګیټ راغی ټنګا 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 الا اور لګېدل الا شپږ میاشتې اور لګېدل او نمرود تازه کړو انګارې کړو ابراهيم عليه السلام چې په کې چولو شپږو میاشتو انګار دی ابراهيم عليه السلام وی زبور ته بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود ابراہیم عشق کو مروے دنگل عقل ہوئی چې لکه سوچو کا اور ته څنګه ټوپ کې نو عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی عقل په بام ناس تو تماشا کول او عشق پکې ور ټوپ نمرود څوک دی چې ما ور کې واچي چې چا ویلي دي چې ور ټوپ کا وردانګا خو چې د اور دې منځله ور ټوپ کو اور سره څه چلو شو خا دا یا کنستعين باندې عمل وکړو اور ته دې ټوپ کو فورن اور ته حکم شو یا نار کونی بردم و سلاما اے اورا یا خو سالم شو چې په ابراهيم باندې اونس وځي چا دې ته وی اياک نستعين تاسو پوه شئ نو عزیزانو اياک نستعين تاسو په منځ کې وایي لیکن نم پہ ایمان شتا نم پہ عمل شتا ټول زبانی جمع خرچ او درو اياک نستعين دې چې وې اور وردانګا نستاترو اوټ ملک نن د اياک نستعين مبران ملک خراڑ اوران کو او نامے د کارغانو بدنامی ملک سرمایدار و تباہ پیاو ممبر د قومی اسمبلی 1,00,000 نہ پاس خرچ دے دمیاش دا تحقیقو کئی چې دته میډیکل بل سمره ملاویږي دته ټی ډی سمره ملاویږي او دته دمیاش کې تنخواه څوکړه دا تحقیقو کئی
بیا یو ډله د وطن خپل ایمنې رونیسئ چې ماما ووټ ما درکړی دی، یا دې په دغه ځای کې در نشنې اوبه وباسم او یا یې مونږ سره نیمې کا. ټیک شو خبره؟ ووټ به ته څنګه به ورته وایي بې غیرته تا خو په پیسو پې ووټ خرڅ کړی دی، تا خو 50 روپۍ اخیستي دي، تا خو 100 روپۍ په پولینګ سټیشن کې اخیستي، بې غیرته ته دا خبره کولی شي؟ تا خو دا په شنو چایو خرڅ شوی، په تورو چایو خرڅ شوی، په کباب روټۍ خرڅ شوی، خوټ کېدلي الوګان دي د هغه په دفتر کې خوړلي دي، ته بې غیرته دا خبره کولی شي؟ زه کولی شم چې ما چاله خدای دپاره ووټ ورکړی، په دې سپېږمو کې به ورته پړي واچم او د سپي غوندې بیا راکاږم. ته پوه شي په خبره باندې؟ تاسو نه شئ کولی، تاسو تالی څټ یئ، بې غیرته یئ، بې ضمیره یئ، تاسو نه شئ کولی. کې نه ښیئ. اوړه ګران شو، ډېر شکر دی، غوړي نور ګران شو که خیري. شمع غوړي چا سره دي؟ پرون ویل اسلام راغی، اسلام راغی، هغه شملدین د اسلام آباد نه ورته راغلی و دلته، دومره تورای چې پرېښي، وزارت یې پرېښی بیا پکې ورننوت، د ماشکیرورو ډولکي ته نه شو ټینګېدی، بیا پکې ورننوت، دا شملدین ورته دلته نه راغلی، دا د اسلام راغی که پېښور فلایټ د حاجیانو دغه نه وشو، پېښور نه مال دغه حاجیان دی خدای پاک زیاتوي نه. یو حاجي سوک ورکړو هغه یو بړوم ته، ویل وایي حاجي صاحب مړ دې کړه، ویل ته څنګه خبر شوې بیختی وزه چایږي، ویل دا سوک دی د حاجیانو بې رحمه. بله ورځ یو سړي راته ټلیفون وکړو، ویل دعا کوه حج ته روان، الله دې امان راکړي. مال ته ځې حج ته؟ ویل او منظوري مې شوې سره د ښځې روان، او کار څه کوي؟ وای کار څه کوي؟ کار هغه کوي چې دا ماشومان ورک شي او بیا یې په عربو خرڅ، عرب یې بیا په اوښانو کښېني او ریس پې باندې کوي. تاسو پوه شئ؟ دغه خلک هم حج ته روان. د چا چې د پوډرو کاروبار دی هغې هم حج ته تلي، څوک چې د چرسو او د شرابو بزنسمینان دي دا هم حج ته تلي. ته پوه شي په خبره؟ نو دا خلک حاجیان یا په دې پیسو حج کی، دا روټۍ چې د دې خېټه کې پرتې د دې منځ کی، یا دې په یاس کې نستعین باندې پوي. نو عزیزانو د ټول ملک بیړه تباه ده، د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی. الله دې فضل کوي چې کله به یو ګړچ او ټول به نسکور پراته یو، ته به ما نه نه خبر او زه به تا نه نه خبر. نو اوس هم ستلي راغلي نه دي، سوچ وکئ، دیني تباه کېږئ. اسلام په دې نه راځي چې د پېښور نه په جاز کې سور شو حاجیان لاړل، په دې اسلام نه راځي، او نه دا اسلام. اسلام په دې راځي چې د خدای قانون د ملک قانون شي. تاسو پوه شئ په خبره؟ څه شي؟ د خدای قانون د ملک قانون. اسلام په دې نه راځي چې قانون دې د لاډ میکالې د بیرنګي وي په پاکستان کې او نامه دې د اسلامي. اسلام په دې نه راځي. د ملک فیصلې دې په قرآن او حدیث شي. اسلام په دې راځي. ښځې دې بند کړې شي په کورونو کې او بار دې نه روزي. نن پاکستان به تباه کېږي د ښځو د لاسه، غرق کېږي به. کم دله چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. داسې ده که نه ده چې لږ په خېټه موړ دی د هغه ښځه چې ګورې به دغه چل به کړي. په پوزه دې غوسه شه نو دا پوزه دې ډېره بهترینه ده چې دا دې پټه کړې ده، نوره بربنډه یې ښځې بندې. نو الله پاک دې څه د خیر اسباب دې ملک ته جوړ کړي، د خیر اسباب. افغانستان ته دې خدای د خیر اسباب جوړ کړي. اوس دې پکې خدای د سکون اسباب پیدا کړي او صحیح شرعي نظام دې پکې راولي او صحیح شرعي نظام دې الله په پاکستان کې راولي. دا زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی، او د دې سرمایه‌دارو د لاسه تباه کېږي لګیا دی، د دې غټانو د لاسه تباه کېږي لګیا دی. غریبان په ځان پوهېږي نه،
دا چمچې چې دی په ځان پوهېږي نه د دوی د لاسه سرمایهدار حد ته رسېدلي دي او هغې یې تباه کوي لګیا دي. زمونږ یو استاد هغه به مونږ ته د طالبګرۍ زمانه کې کله کله عجیبه لطیفې ویلې. یو ورځ یې ویل چې هلکه خبره واورئ، تاسو چې طالبان یئ خو چې ملیان شئ نو چېرته یارانې دوستانې به هم کوئ، خو یو نصیحت مې واورئ، زما م یو ټکی دې وخت کې واورئ. زرګونه کیسټې به م اورېدلي، 40 کالو نه زما تقریرونه م اورئ. زما خولې نه به م دا ټکی نه اورېدلی چې پلانې سړی زما دوست دی. دا م اورېدلي؟ سمینه تا اورېدلي چېرته؟ زما د خولې نه دوست ټکی به تاسو چېرته نه یې اورېدلی، ځکه چې زما دوست شته نه. ما تر اوسه پورې چاته دوست ویلی نه دي. اگر چې تاسو به پړه کې پې خفه م یئ که نه چې دا خو مونږ هم تا دوست ګڼو پلانې او ډینګړې، ما ګڼئ او نه تاسو ګڼم. مونځ کوئ او لار لنډوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ښځه راغله، ښځه چې یا رسول الله زما حمل دی، ما خېټه کې بچی دی، ما نه زنا شوې ده او ماله په دې دنیا کې سزا راکا چې آخرت ته پاتې نشي. پیغمبر حیران چې ته څه وایې د خدای بندې؟ ویل نه، ما نه زنا شوې ده او ماله دا سزا په دې دنیا کې راکه چې آخرت ته پاتې نشي. وی چې ښه نه منې کېږي؟ نه. وی بوی ځئ او رجم یې کوي. چې بوی تله او په کاڼو ویشتل شروع شو، خبره نیمه لږه پکې پاتې شوه. پیغمبر ورته وی چې ستا دې خېټه کې چې دا حمل دی چې دا پیدا شي نو بیا راشه. وی ښه دا لاړه 10 میاشتې پسې بچی وشو، غیږ کې نیولی دی او پیغمبر ته راله چې جي هغه ماشوم پیدا شو، اوس ماله سزا راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې خدا بیبي داس چل دی چې ته لاړه شه او د دې ماشوم د پیو 2 کاله میاد دی چې دا د پیو نه روټۍ خوراک ته شي بیا راشه. بیا لاړه، چې بیا لاړه 2 کاله پس بیا راله، چې بیا راله نو ماشوم له روټۍ لاس کې ورکړې ده. وی یا رسول الله د دې ماشوم اوس ما ته ضرورت نشته پیو ته، دی په خپله خوراک کولی شي، خو ماله سزا راکړه. هسې تاسو دې زړه کې وګورئ د غوندې سپینې ټوپۍ هم په سر دي او دغه مانځل هم راغلي او درود شریف به هم ډېر ویلی که نه جي؟ اوبه کې څوک داسې اوبه تصور شته؟ یعنی خوب به وګورئ چې مونږ کې په دې ملک کې داسې څوک هم شته چې داسې به وکړي. نو بیا مسلماني هغه وکړه دا مونږ چې یو دغه ده. زمونږ مسلماني ګوره د چڼو ممپلو دکان دی، 2 کاله پس بیا راځي چې د دې هلک ما ته ضرورت نشته، دی په خپله روټۍ خوړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د خدای بندې منې کېږي نه، هغه به ځان نه لرې کوله چې بس دا به نه راځي بیا، لیکن دا ښځې ایمان ته ګوره. وځئ رجم یې کوي،
میدان ته راوویستو صحابه راووته او په کاڼو یې ویل شروع پیغمبر ورته ولاړ دی او دا رجم کیږي لګیا ده په دې کې یو صحابي دا په دې مخ په کاڼي وویشته چې په مخ یې وویشته نو دې یو وایي اواز وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته وویل چې د خدای بنده په مخ کې وډي وویشته زما دې د خدای په ذات قسم چې د دې ښځې د دې وایي ثواب الله زما امت ته ورکړي نو یو بم جهنم ته لاړه دي د دې دا وایي د خدای دومره خوښ شو عزیزانو رجم کې مشوه انا لله لاړه خخه د ښځو دا عالم نو تاسو اندازه وکئ چې د سړو به څه حال بیا په دې مدني زندگی کې یو جنگ شوی چې هغې ته جنگ بدر وایي قرآن کې د دې ذکر راغلی ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اعلان شو چې د بدر میدان ته کفار راغلي دي او د جنگ تیارې ده پیغمبر اعلان وکړ چې د جنگ لپاره تیار شئ تیار څو صادر په ولی راغستل او تور او غشه راغستل دي یو خزه د هغې دوه زامن دي د یو نامه د معاذ او د یو نامه د معوذ هغې دواړه زامن راوغوښته چې بچو پیغمبر جنگ ته روانیږي او ستاسو پلار مړ دی نو فوراً تاسو تیار شئ او پیغمبر سره به جنگ ته ځئ چې قیامت کې زه هم د هغه ښځو په ټولي کې ودرېږم چې د چا بچي په جنگ کې قربان شوي دام ښځه ده زامنې دواړه راله حضور علیه السلام ته وفرمایل چې جی مونږ هم غزا ته ځو حضور چې ورته وکتل د یو عمر څه 11 کاله دی او د یو عمر 14 کاله دی داسې دي وی ځئ بچو تاسو لا واړه یئ په تاسو جهاد فرض نه دی تاسو د مور او پلار خدمت کوئ اما شومان ورته وی چې یا رسول الله زمون پلار مړ دی او مونږ ته مور اجازت کړی دی چې تاسو به جنگ ته ځئ وی چې نه تاسو د مور خدمت کوئ وی نه چې مونږ ته مور اجازت کړی وی ښه ده نو تاسو کې چې کوم مشر دی هغه دې لاړ شي او چې کوم کشر دی نو د مور خدمت کوي اوس کشر ورته څه وایي دا د 11 کال او زمونږ د 11 کالو نسل ته وګوره په پاکستان شریف کې دلته ډر شو ویل سینماګانې بند لکه بند شو او چې بند ای بیا کوله وکړه اوس درته نوی وخت اخبار راوغواړم چې نن پکې د ښځو فوټوان راغلي راوی غواړم بار پروت دی زمونږ دکان کې ما ته وګورئ ټول نه نوی وخت به پیدا کوئ او ګورئ
خزه پکې ناسته ده بربنډه او دا خپه یې داسې کړې ده او دا دومره دنبالې رایستی دی نننی نوی وخت وګورئ بس دغه ملا خبره ده یو عرب ورته وی چې پیسې را سره نشته د خلکو نه سوال کومه عربي کې ورته وی نو ملا له عربي نه ورته وی چې المسجد بخرج المسجد بخرج نو هغه ورته ویل چې ايو شيء بخرج قلت لك أنا أسأل من الناس ليس معي الزاد والراحلة أنا أذهب إلى مكة وقلت المسجد بخرج دي ورتوچی چپ کرو دا زمون ملاتوب دی او دا زمون خبری او دا زمون ملک دی تاسو خامخا دا نه وګورئ چې دا څو ورځې مونږ په دې خوشحال شو چې هلکه سینماګانې بند شوې او د قوم بچی به لږ د سړي زامن شي د 11 کالو بچو د پاره کم حالات په هر علاقه کې جوړ دي او هغې نه پاس د 15 کالو پورې الکانو د پاره کم حالات په کابلۍ کې او په قصخانه کې او په سیکارنو چوک کې جوړ دي دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی عزیزانو عرض میں داو چې خپکیږي ما زما چې ورځ تیریږي دا هغه بزرگ په خبره مې د ایمان مضبوطیږي چې ادیره ته مراقبه وکړه ما ته په آرام کې نه دی مړ شه دیره کې داسې مړې نشته چې وی ګوره وړه دې خوشحال شي نو دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسیږي لګیا د مرګ نه وروستو زمونږ به دا حالي په قبر کې او پته به ولګي درته سرمایهدارو ته به هم پته ولګي د غټ غټ سنډاګانو ته به هم پته ولګي د ټولو ته به د غریبانو ته به هم پته ولګي که دا وایي چې د ځمکې لاندې نه څوک راغلي دي نو دا خو دار چا ایمان دی چې یو ورځ به زه ورځم دې ځمکې ته که دا خو منئ که نه یې منئ دا خو یقین دی د هر چا چې یو ورځ به زه مړ کېږم او خپلوان به مې په اوږه کي جنازه به مې اوچته کي لویه ډله به راپسې د کوڅه ډبو روانئ که نه جي او ما به یوسي لحد کې به مې کیدي تختې به راپسې ولګئ خاورې به راباندې انبار کي ملا صاحب به راشي پې الحمد او قل هو به ووایي او یا به دا مړی غوړي یا به سپېرئ که غوړي نو به چې دعا وکړي چې خدایه ته واړه جنت ته ډېر لوی سرب و ظالم اواز دې پکې وي که نه جي او که دا تاسو مونږ غوندې سپېرئ نو امین دوا وکړه د رحمتک دی ګرمي ده خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیه د خدای شا په ګورستان کې سترګې بنا کړه په لاره سمځه غم استه شا کړه ترېنه په څنګ سترګې بنا کړه په لاره سمځه غم استه شا کړه ترېنه په څنګ زه خو تاسو ګورم که نه چې په لاره روان نو دا دا چا او چې لا تماچکوړی یې چولي یا چا سره کلاکوپي او
یو بل قسم به د دې واسکټ د لاندې نه مې دلته تماچې سوکه راایستي نو ما ویلې نواز شریف ته وینا پکار ده چې لږ سړیتوب زده کړه په دغو نه کېږي چې دا غوړې غوړې خبرې کوي المسجد بخرج والمسجد بخرج نه کېږي ملیشه او فوج راواستوه چې چا سره دې تماچ کوړی دلته ولید او ښکاره کړې وه مې صاحب کشمیر ته یې لېږه چورې تا ته د ډزو ډېر شوق دی وله الله اباسات په جنگ کې جنګېدو سینه یې چولې وه په جنگ باندې پیغمبر ور منډه کړه او په ملا یې وټپولو ویل ارمي یا اباسات فداک ابي و امي اباسات اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي تاسو له شرم نه درځي چې تاسو تر اوسه پورې کشمیر نه دی اغستی شرمېدلو تر اوسه پورې کشمیر د مرداري تیکه لا تر اوسه په پاکستان کې پرته ده او تر اوسه تاسو نه دی اغستی ووایي رښتیا چې د کابلیانو زور ډېر و که د پاکستان زور ډېر دی پاکستان زور ډېر دی کابلیانو سره څه و سال یې جوړ کړو هلته دا ساربه یې ټول سوړند کړي ټول تښتېدلي ټول یو په سوړه کې نه ښکاري ایمان پکار اور یو ملیشیا والا په لاره روانو ورسره یو سایکل والا وجنګېدو دا د ټوپک کونه یې ورته ونیوه اپرېدی و د توپه وده زه ورته ودرېدم چې زه ورته ودرېدم مال څه چلو شو وی چې بایسکل یې په ما راوست ګورې نه دا پیټې ده ورته مال ښه داس چل دی چې زه دغه یم اویسای کرنیل او تاسو ملیشیا ته آرډر شوی دی چې کشمیر ته به ټول ځي داسې راته ګوري ته خو ملا لیده شې ما ملا یم خو زه دا بله بلا یم قسم په خدای په یو منډه لاړو سایکل والا یې پرېښود دا د صدر په چوک دا مونږ له تورزن دي په دې پولیس والاو که ورپېښ شوې الله دې امان راکړي داسې به کاپی راوباسي او درته به کوس پاس ګوري قانون دې لاس کې واغستو 3 بټه چی فوډ قانون دې لاس کې واغستو په سره باتا یې راغلې دا ستا ملک دی او دا وطن دی او دا قانون دی او دا نظام د دې وجه څه ده دا به ټیکېږي اله چې د حکمران طبقې په زړه کې د خدای یاره پیدا شي حضرت عمر د شپې ګرځېده په یو کور نه آواز راوتو نو دیوال ته یې داسې غوږ ونیو دروازې سره یې غوږ ونیو نو د مور او د لور جګړه وه مور یې لور ته وی چې دې پایو کې اوبه واچوه لږې دي سبا به پې پیسې کمې وشي ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې به اوبه نه اچوي ورته ویل بیختې وځه دا نیمه شپه ده په دې وخت کې امیر المؤمنین چېرته دی نو لور یې ورته وایي چې که امیر المؤمنین دلته نشته نو د امیر المؤمنین خدای خو شته که نه امې ګوري امیر المؤمنین به په کور کې پروت یو د هغه نظام به خدای چلوي خو چې د امیر المؤمنین په زړه کې د خدای یاره نن ستا د ملک د حکمران طبقې په زړه کې د خدای یاره نشته په دې 50 کاله کې داسې حکمران په پاکستان نه دی راغلی چا د خدای نه یریږي چا د خدای نه نه یریږي نو ځکه موږ نه ښځې هم نه یریږي که داسې نه ده تاسو نه ښځې یریږي په ایمان وایي وایه بوډا ماما تاسو اول د خپلو ښځو ته وګورئ زه دې وګورم
که د زوی واده دی او ښځه دې وایي چې د پلانې کار ته چې نه ښځې ګناه ده ځه ګیره دې جومات کې خوځوه زما دا یو زوی دی زه به پې ارمانونه وباسم او زړه په ګډېدو شي تاسو نه ښځې یېرېږي د هغې وجه دا ده چې ته د خدای نه نه یېرېږې نو ستا ښځه تا نه نه یېرېږي کوم حکمران چې د خدای نه نه یېرېږي ملک او رعیت چې دی هغه به ترې نه یېرېږي چرې نه د قانون خلاف ورزي به هله نه کېږي په یو ملک کې چې اول هغه حکمران قانون په خپله په ځان حاوي کړي چې په خپله یې په ځان نه یې حاوي کړی تر هغې پورې ته وایه دا په خپله په ځان حاوي کول څه مطلب واوره مسجد نبوي سره یو دیوال دی په هغې پرناله لګېدلې حضرت عمر چې دا څه وکړه آرډر یې وکړو چې دا پرناله لرې کړئ دې کې اوبه چې کومې راځي د مسجد نبوي دیوال وایي خو دا خرابوي کور د ابن عباس هغه لاړو پې راپورټ یې وکړو عدالت په امیرالمؤمنین یې راپورټ وکړو چې راپورټ یې وکړو چې زما د کور پرناله امیرالمؤمنین حضرت عمر عدالت ته راغی پیش تا د ده د کور دا پرناله ولې غورځولې وی د مسجد نبوي دیوال یې والې عباس ته وایي وایه وی دا پرناله ما د پیغمبر په حکم لګولې وه هغه وخت کې مسجد نبوي و او ده وغورځوله حضرت عمر ته وی څنګه چل کې ویل چې د پیغمبر په حکم یې لګولې ده نو زه فیصله وکړم ویل یې وکړه وی دا سړی به زما په اوبو خپېږ دي او دا پرناله به بیا په خپل ځای ودرېږي زما په اوبو به خپېږي امیرالمؤمنین عدالت ته راغوښتل دا سره ټوکو خبرې ته بدن د پاکستان صدر عدالت ته راوغواړي وزیر اعظم به عدالت ته راوغواړي وزیر اعلی به او گورنر به عدالت ته راوغواړي ستا پلار او نیکه به رونه عدالت ته خو دغه مور مړي پلار مړي چې دی په تاڼو کې د حولدار لی فایلونه په دغه کې ورکړي چې پیش به عدالت فلانی خان پیش ہو جاؤ او چې پیش نشي بیا بلا ضمانت وارنټ در پسې جاری شي هغه منډې د پولیس بیا خدای درته مخ آیا چې در پسې وایي د شپې دي خدای مرکه چې ورک شي دا ګڼ ټول تاسو جوړ کړی عقد مواخات دې ته وایي چې د اهل مکه او اهل مدینه او منځ کې رورولي جوړوله چې د دوی د منځ نه دا ټکې وځي چې دا د مکې دی او دا د مدینې دی نه ټول یو شی او د یو پیغمبر عاشقان دي مکی او مدنی سوال به پکې نه کوئ حضور صلی الله علیه وسلم لاسته ہو داستار اور شو داستار اور شو داستار اور شو داستار اور شو داس یو صحابی پکې را پاسې دو هغه وی چې یا رسول الله پتشرور ولای کار نه کیږي دی مهاجرو چې د مکینا خپل وطن پرې خېده او هجرت کړي دی او تا سره راغلي دي نو ما سره د دسې سړي ور وړي جوړه کا چې چا نه ښځه په مکه کې پاتې وي او زه خپله یو ښځه دله ورکم زما دوه ښځې دي نو یو له به طلاق ورکم او ده ته به یې په نکاح کم ما سره د دسې سړي ورورولي جوړه وبکې څوک دې ځان ته وګورئ لکه په دې یو پاکستان کې وګورئ 15 کروڑه مذهب دي او 15 کروڑه فرقې دي پکې
او دا لیډران چې دي دا خدایان دي. دې ته وګورئ اوس چې دا مونږ کوم قهر عظیم باندې اخته یو سره د ملیانو په کوم عذاب گرفتاری. پیغمبر ته وایي چې ما سره د داسې سړي ورورولي جوړه کا چې هغه نه په هجرت کې ښځه پاتې وي او ښځه ورسره نه وي، نو زه خپله یو ښځه دله ورکوم. او بیا یا رسول الله په دې شرط یې ورکوم چې دی به کور ته بوزمه او دواړه ښځې به ورته خیم چې د ده کومه خوښه شي چې هغې له طلاق ورکم او دله یې ورکم. الله هلکه دا ولې وی جي دا ځکه که زه په خپله خوښه طلاقه کړم کیدای شي چې سبا خدای ووایي چې تا هغه له هغه ښځه ورکړې وه چې ستا نه وه خوښه، نو تا طلاق ورکړو او دله دې ورکړه، نه چې دی خوښه کي او زه وله طلاق ورکمه چې زما او د ده منځ کې د عقد مواخات صحیح شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الله بنده بس دا دومره جذبه دی کافی ده او تا بالکل انتها وکړه. د پیغمبر عشاق داغه شیدایان